د نورستان ولایت ځایي مسؤلینو خبر ورکړی چې د یاد ولایت په کامدیش او برګ مټال ولسوالیو کې د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا د 90 میلیونه افغانیو په ارزښت د 15 پروژو کارونه پیل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد اسماعیل غزنیوال چې نورستان ولایت ته د سفر پر مهال یې په همدې تړاو جوړو شوو مراسمو کې په کامدیش ولسوالۍ کې وینا کوله، ویلي چې د سرپرست حکومت مشرتابه فرضي کرښې ته نږدې پراختیایي پروژې منظوري کړي چې عملي کارونه یې له نورستان ولایت ته پیلیږي. غزنیوال ویلي چې دغه وزارت هڅه کوي چې د وروسته پاتې سیمو اوسیدونکو ستونزو ته په کتو بنسټیزې او دوامداره پروژې پیل کړي. د نورستان ولایت مرستیال والي مولوي فیصل چې دغه غونډه کې وینا کوله ویلي چې په یادو 15 پروژو کې 25 کیلومتره سړک چې کامدیش ولسوالۍ له مرکز پارون سره وصلوي، 20 متره کانکریټي پل او د اوبو رسولو یوه شبکه شامل دي چې له جوړولو سره به یې نږدې 4000 جریبه کرنیزه ځمکه خړوب شي. نوموړي ویلي په دغه 15 واړه پروژو 90 میلیونه افغانۍ لګښت راځي.